د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت یو مهم خبر ته ښه راغلاست. افغان حکومت سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه ټاکلی او ترې غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د رویټرز خبري اژانس دغه مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي لخوا ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش ته مکتوب لیږل شوی ده. په مکتوب کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه سهیل شاهین معرفي شوی. د ګوتریش ویان فرهان حق هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه دوی ته لیږل شوی مکتوب تایید کړی. بهرنیو چارو وزارت دغه مکتوب په داسې حال کې لیږلی چې د تیر رژیم استازي غلام اسحاق اسحاقزي د افغانستان په استازیتوب ملګرو ملتونو ته د خبرو لپاره ټاکل شوی دی. او د بهرنیو چارو وزارت مکتوب کې راغلی دی چې د اسحاقزي مسؤلیت نور پای ته رسیدلی او د افغانستان استازیتوب نه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په وینا افغانستان د څوکۍ ترلاسه کولو دغه غوښتنه د اعتبارلیک اړوند 9 کسیزې کمیټې ته لیږلې ده. په دغه کمیټه کې د امریکا، روسیې او چین هم شامل دي. د اعتبارلیک 9 کسیزې کمیټې ته لیږلې ده. په دغه کمیټه کې د امریکا، روسیې او چین هم شامل دي. خو تر راروانې دوشنبې د دغه کمیټې د ناستې احتمال نشته. تر هغه چې د اعتبارلیک کمیټې وروستۍ پریکړه نه وي کړې، د افغانستان د پخواني حکومت استازی به د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي. د اعتبارلیک اړوند کمیټه هر کال په اکتوبر یا نومبر میاشت غونډه کې د اراو په اتفاق پریکړه کوي. مننه چې تر دې دمه ویرا